تا کله سوچ کړی دی چې یو ساده موبایل څنګه د یو انسان ټول ژوند په شرم اړولی شي؟ یوه وړه ویډیو څو ثانیې خندا خو بیا د ټول عمر ژړه. همداسې وشول. هماغه څو ثانیې ویډیو د زرینې ژوند برباد کړ او په خپل کور او کلي کې یې وشرموله. ولې نن سبا د پښتنو کورونو پټې ویډیوګانې داسې وایرل کیږي؟ او تر ټولو دردناکه خبره دا ده چې دا ویډیوګانې اکثر د خپلوانو له لاسه خپریږي. نن به داسې کیسه واورئ چې زړه به دې دروند کړي او ذهن به مو ډیر زیات خفه کړي. په یو آرام او خاموش کلي کې د رحمت الله یو کور و. هغه کور ډیر شتمن نه و خو د مینې نه ډک و. په هغه کور کې خندا وه، عزت او سکون و. رحمت الله یوه لور لرله چې نوم یې زرینه و. زرینه ډیره ساده، بحیا او نرم زړه جینۍ وه. هغه به تل د خپلې مور سره په کارونو کې مرسته کوله او د کور عزت یې ساته. کله به یې له خپلو ملګرو سره خندا کوله خو تل به یې حدود نه ماتول. یوه ورځ د هغوی په کور کې واده و. کور د خوشحالۍ نه ډک و. ښځې نڅا کولې، سندرې وې او خندا هر طرف ته خپره وه. یوه جینۍ موبایل راپورته کړ او په خندا یې وویل راځه یو ویډیو جوړ کړو. ټولې خوشحالې شوې او زرینه هم ورسره ودرېده. هغه موسکی وه، بېغمه وه او هیڅ فکر یې نه کوه چې دا څو ثانیې به یې ژوند بدل کړي. واده ختم شو، میلمانه لاړل او ژوند بیرته عادي شو. خو څو ورځې وروسته یو عجیب حالت پیدا شو. په کلي کې خلک یو بل ته موبایلونه ښودل، ځینې پټ پټ خندل، ځینې حیران وو او ځینې خاموش وو. رحمت الله ته یو ملګري ورو وویل ستا د کور ویډیو ټول کلي ته رسېدلې ده. رحمت الله حیران شو او ویې ویل کومه ویډیو؟ خو کله چې موبایل کې ویډیو ولیده نو بدن یې ولړزېد، لاسونه یخ شول او سترګې یې له شرمه ټیټې شوې. په ویډیو کې د هغه د کور ښځې وې او زرینه هم پکې وه. رحمت الله بله زنډه کور ته راغی او سمدستي یې پوښتنې پیل کړې. دا ویډیو چا جوړه کړې؟ چا بهر ته لیږلې ده؟ ټول حیران وو او هیڅوک نه پوهېدل یا شاید هیچا نه غوښتل حقیقت ووایي. زرینه وارخطا وه، سترګې یې له اوښکو ډکې وې. هغې ورو وویل زه قسم خورم ما هیڅوک ته نه ده لیږلې. خو سوال لا هم پاتې و، دا ویډیو بهر ته څنګه لاړه؟ ورو ورو یو پټ راز راڅرګند شو. هغه موبایل چې ویډیو پکې جوړه شوې وه د زرینې یوې نږدې ملګرې سره و. هغه ملګری چې زرینه پرې ډېر باور درلود او هر راز یې ورسره شریک کړی و. څېړنې نورې ژورې شوې او بالاخره حقیقت ښکاره شو. هغه ملګری دا ویډیو بل چاته لیږلې وه، یوازې د دې لپاره چې یوه خندا وکړي یا ځان مهم ښکاره کړي. خو هغه بل کس دا ویډیو نور هم خپره کړه او په څو ساعتونو کې دا ویډیو له کلي بهر هم لاړه. دا یوازې یوه تېروتنه نه وه، دا یو دردناک خیانت و. زرینه باور نشو کولی چې هغه څوک چې ورسره یې خندا کوله هماغه د هغې د ژوند د خرابېدو سبب شو. کله چې دا حقیقت معلوم شو نو ډیر ناوخته و. ویډیو لا د مخه زرګونو خلکو لیدلې وه. خلکو تبصرې کولې او هر څوک خپل نظر ورکاوه. رحمت الله نور له کوره نه ووتلی. هغه سر ټیټ کړی او یوازې یوه خبره یې تکراروله، موږ څه ګناه کړې وه؟ زرینه هره شپه ژړل، سترګې یې پړسېدلې وې او زړه یې مات شوی و. هغه به ویل ما یوازې خوشحاله وخت تېراوه، ما هیڅ بد کار نه و کړی. نو ولې زما عزت داسې ختم شو؟ خو دا د نن سبا حقیقت دی. یو موبایل، یو ویډیو او بیا د ټول ژوند تباهي. که دا کیسه درته زړه ته نږدې ښکاري ویډیو لایک کړه، ځکه دا پیغام ډیر مهم دی. نن سبا دا یوازې د زرینې کیسه نه ده. په ډیرو کورونو کې داسې ویډیوګانې جوړیږي. په ودونو کې، په کورونو کې او حتی په عادي مجلسونو کې خلک فکر کوي چې دا یوازې د یادګار لپاره دی. خو هیڅوک دا فکر نه کوي چې دا به سبا د شرم سبب شي. ځینې خلک دا ویډیوګانې د شهرت لپاره خپروي، ځینې د حسد له امله او ځینې یوازې د تفریح لپاره. خو پایله تل یوه وي، د یو چا د عزت ماتېدل او د یو کور تباهي. نو اوس مهمه خبره دا ده چې موږ څه کولی شو. اول، په شخصي ځایونو کې ویډیو جوړول کم کړه. دویم، پر هر چا باور مه کوه حتی که هغه ډیر نږدې وي. دریم، که داسې ویډیو درته راشي مه یې خپروه، ځکه ته هم د یو چا د درد سبب کېدای شي. یاد وساته، عزت هغه شی دی چې یو ځل لاړ شي بیا بیرته نه راځي. که ته غواړې چې نور هم داسې سترګې پرانستونکې کیسې واورې نو همدا اوس چینل سبسکرایب کړه، ویډیو لایک کړه او خپل نظر په کمنټ کې ولیکه. ستا یو شیر ممکن د بل چا ژوند وژغوري. ځینې ویډیوګانې یوازې تصویرونه نه وي، بلکې د چا د ژوند تر ټولو دردناکه کیسه وي.